هغه غیبت و د اخلاق رذیله او د جملې نه. اوس دوم بل اخلاق رذیله او د جملې نه حسد ذکر کوي چې هغه د څو په بنیاد په دې ده چې دغه اخلاق سړی په ځان کې ختم کړي او د دغه په عوض کې هغه نور مواسات او همدردي او محبت دا په ځان کې پیدا کړي. حسد څرنګه ده؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. یو د بل نه پرېکړه مه کوئ، یو بل ته شا مه ګرځوئ. خو دواړه معنا مصداق یو شی ده. صرف څوک یې فرق په دغه کې کوي، څوک یې تقاطع د لرې نه، تدابر د نږدې نه. یو سړی د چا سره د حسد پیدا شو، دی ویني نه هغه په بل ځای کې ده، ته دلته یې خو دلته یې بد یې ښیې، زړه تعلق محبت ورسره قطع کوې، د لرې نه دغه ته تقاطع ویل کېږي. او تدابر دا چې بیا په مخه سره ورشي سلام نه اچولو یې مخ په دا بله خوا ته راوړی، د لرې نه دا د نږدې نه. او یا دا چې یو د ظاهر په لحاظ یو د باطن د زړه په لحاظ دواړه اوس مخامخ ځای کې خبره ده. سلام هم نه اچوئ، په زړه کې هم بد یې شئ. یو د بل سره بغض مه کوئ، یو د بل سره حسد مه کوئ، بدنیتي مه کوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، د الله بندگان شئ، خو هغه بندگان چې سره ورونه وي. ولې الله ټولو مسلمانانو ته ورونه ویلي دي که نه؟ ورور د ورور سره په بدبین وي که محب وي، خیرخواه به وي. پرون مو ویل دین خیرخواهي د اخلاص ده، د مسلمان سره خیرخواهي ده. خیرخواهي بدبیني نه ده. نو داسې مه کوئ چې یو د بل سره بدبیني کوي. او بیا انسان دا که کله هم د څه وجې د وجې نه په خپل منځ کې خفګیان راغی، نو بیا به خفګیان اوږدوي نه د روا مسلمان ته چې پرېږدي بل مسلمان د 3 ورځو نه زیات. تر 3 ورځو پورې کله به غصه او غضب په سړي باندې غلبه کوي، خو نور خو داسې نه ده چې اوس یې خوشکې راته وکړې، بېکاره خبره راته وکړې، نو ټول عمر قصدن او اختیارا په ګناه کې ځان واقع کوو. خو درگذر وکړه، معافي وکړه، بېرته جوړه وکړه. دا اول حدیث مبارک کې. په دوم حدیث مبارک کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یې حسد نشته مګر هم په 2 شیانو کې ده. یو کوم سړي ته چې خدای په ښه دنیا ورکړي او په ښه لیار کې مصرف کوي شپه او ورځ، څه معنا د احتیاج وخت ته ګوري چې که په شپه محتاج ورته احتیاج ځای وکړه، د روپیو د لګولو ځای په شپه یې لګوي، که ورځ ښکاره و ښکاره، که پټ و پټ، خو ګوري ځای ته ګوري چې د روپیو لګولو ځای و روپۍ لګوي. د دغه سړي سره حسد روا. بل هغه سړي ته چې خدای په قرآن عظیم شان غوندې غټ نعمت ورکړی، حافظ د قرآن یا عالم د قرآن، او دا د دغه قرآن په آداب شپه ورځ زندګي کوي، د شپې تلاوتونه تهجدونه کوي او د ورځې د قرآن د فرمودو موافق عبادتونه کوي، دغه سره حسد. اوس په سوال واردېږي چې د عامو مسلمانانو سره حسد ناروا شو، دغه دوه بیا نیک خلک دي که بد خلک دي؟ دغه ښه خلک دي، د ښو خلکو سره بیا څنګه حسد روا شو؟ چې د عامو خلکو سره ناروا ده، خو د ښه عالم د ښه سخي سره روا. نو دغه نه 2 جواب دي. یا جواب دا ده چې د حسد نه مراد غیبته ده. غیبته او حسد فرق دا ده. په حسد کې تمنا د زوال د نعمت وي د محسود نه، چې د چا سره د حسد ده نه د پلوریږي، دا د تمنا وي چې خدای دغه نعمت تر واخلي. او غیبته کې تمنا د حصول د نعمت ته په مثل د دغه نعمت باندې خدای پاک لکه پلانکي ته د چې ښه علم ورکړی، ما ته هم دغسې علم راکړي، داسې نه چې د نه یې واخلي. هغه حسد ده چې د ده د زوال اراده وي پکې. دا غیبته ده چې د ده په شان نعمت خدای پاک ما ته هم راکړي. غیبته جائز، حسد ناجائز. نو نبی علیه السلام یې چې غیبته نشته مګر هم په دغو 2 شیانو کې. اوس نو سوال واردېږي چې غیبته خو بیا د هر نعمت روا ده، خو مختص په دغو 2 نعمتو پورې نه ده. و چاته خدای ښه موټر ورکړی، چاته خدای پاک ښه کور ورکړی، چاته خدای پاک ښه اولاد ورکړی، خو چې هر ښه نعمت وي ته یې غیبته کړی شي. وایي دا بیا د دغو 2 نعمتو عظمت ته اشاره ده.
اصل نعمت هغه غټ نعمت ده چې آخرت په برابرېږي. زموږ زندګي په دنیا کې دنیا دپاره نه ده، د آخرت دپاره ده. په دغو دوو لارو آخرت ډېر برابرېږي چې سخاوت د علم، سخاوت د مال. دا یو سخاوت د علم ده چې د خدای د دین نه خلک خبره، نو دا یو لوی د آخرت کار په جوړېږي. یو سخاوت مال ده چې د خدای په مخلوق شفقت کوي. نو ځکه نعمتونه دغه اوس که ښه موټر دې پیدا شي، ښه کور دې پیدا شي، تا ته شخصي ګټه ده. بل کار د آخرت لحاظ متعدي فایدې نشته پکې. نو که غیبته سړی کوي نو د داسې نعمتو دې کوي. دومه معنا، دوم توجیه دا ده چې خبره د مبالغه ده په نفع د حسد کې. حسد نه ده روا، که بالفرض که روا وای بیا به نو په دغو دوه نعمتو کې سړي کوه. خو چې په دغو کې هم ناروا ده چې د یو چا سره مقابله د آخرت په باب کوي، په دغو کې هم ناروا ده، نو په نورو شیانو کې خود حسد ناروا ده. خو دا چې د حسد نه غیبته واخیستی شي، هغه اوله توجیه وشي. تعبیر په حسد ولې شوی دا بیا که څوک په کتابونه لیکي وایي د دې دپاره دا غیبته دې هم ډېره څوک نه کوي، ولې آخر په حسد بدلېږي. یو چا ته خدای پاک یو ښه نعمت ورکړی، ښه علم یې ورکړی، تا یو وارې د ده علم ته سودا شوه، خدای پاک ما ته هم داسې علم راکړي، ما ته هم داسې د تدریس ځای برابر کړي، ما ته هم داسې د قبولیت په خلکو کې نصیب کړي. هغه تا ته کېږي نه، اول خو د نیت صفا و، تا ته کېږي نه د ده په شکل، اخر دې په دم بدلیتي موجوده شي چې اوس ما ته یې نه راکوي، نو چې د ده عزت خو چې نه وای، بېرته حسد ته وایي موسي کېږي. نو هغه وجه نه اوله نه تعبیر په حسد وکړو چې په د بنده سره مقابلې عنوان بیخي کمه، که د غیبتي عنوان یې اخر حسد تر جوړېږي. امام بخاري به یې اول وغوښت استقبالې به یې کول، اخر بیا به څه شو، حسد مقابلې به شوې که ونه شوې. انسان عاجز ده، انسان عاجز ده چې غیبته ډېره کوي، ماواشی نه ورته پیدا کېږي، اخر بیا وایي پیغام نه لګېږي.